د خوست ښاروالۍ له لوري عامو خلکو او د اصناف غړو ته د حساب ورکونې په لړ کې د مالي اداري تخنیکي سکتوري او ښاري حکومتولۍ امریتونو برخه کې د درېیمې روبې اړوند ترتیب شوی راپور وړاندې شو. د غونډو ګډونوالو د ادارو له لوري حساب ورکونه د ولس حق بولي او زیاتوي چې له دې سره په اداراتو کې شفافیت رامنځته کیږي او له نورو اړوندو ادارو هم غوښتنه کوي چې د حساب ورکونې دود عام کړي. د دوی په خبره هغه ادارې چې پر ځان باور لري هغوی خپلو وګړو ته حساب ورکوي. دا ډول حساب ورکونه خو اتمن ختمه مېدای شي ځکه چې د ولس او د دولت یا د ښاروالۍ په منځ کې باور رامنځته کوي. دا قسم ته غونډې د نظام او یا هم د اداراتو ترمنځ او د خلکو ترمنځ نږدېکت رامنځته کولی شي او اصناف او ښاریان دې لپاره لیوالتیا ښیي تر څو خپل هغه مسایل چې د دوی سره تړلي دي حل کړي او هغه محصول چې په د ښار د صفایۍ په خاطر استفاده کیږي او یا هم استعمالیږي هغه پر وخت تادیه کړي او ورکړي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دوی د 1403 هجري کال په دریو روبو کې تر دې مهاله 280 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او زیاتوي چې دوی هڅه کوي تر څو اټکل شوي عواید راټول او ښاریانو ته یې بیرته په مصرف ورسوي. 1402 کال 212 میلیونه پیسې راټولې کړې وې چې ساکل موږ د درو روبو 208 میلیونه راټولې کړې دي. نو ان شاء الله تر کال اخره پورې کومه پېشبیني چې موږ کړې هغه به راټولېږي. نو موږ کوم پروژې چې پلان کې شولې 12 پروژې دي په هغه کې بعضې داسې پروژې دي چې عملاً یې کارونه سلفیده شوي دي او بعضې په ساحه کې کارونه روان دي بعضې تدارکاتو کې دي. لکه کال اخره پورې به ان شاء الله موږ ټولې پروژې یعنې عملاً په ساحه کې شروع وي بعضې به ختمې وي. د معلوماتو له مخې د خوست ښاروالۍ ریاست سږ کال 32 پروژې په پلان کې لري چې تر دې مهاله یې د شاوخوا 15 پروژو چارې روانې دي چې د پاتې پروژو چارې به هم په نږدې راتلونکي کې پیل شي.